سلامونه د مومن سپورټس یوټیوب چینل لري په یو بل ویډیو کې ساس خدمت کې الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا فرست کلاس سیالۍ پیل شي. دا د افغانستان د کورني کرکټ په کچه باندې تر ټولو سترې سیالۍ دي چې ورته د افغانستان په کچه باندې غوره او بهترینه لوبغاړي انتظار کوي، ځکه دغه سیالۍ په نړیواله کچه باندې د فرست کلاس اهمیت لري او په دغو سیالیو کې چې څوک ځلیږي هغه د خپل هیواد لپاره په ټیسټ کرکټ کې او په نورو لیول کرکټونو کې بیا لوبېدلی شي. نو دغه سیالیو کې سږ کال د اوسنۍ کرکټ ادارې لخوا چې کوم ابتکار شوی دی، بلکې منفي ابتکار شوی دی، د شپږو اوو لوبډلو په ځای باندې یا اته لوبډلو په ځای باندې د ځای چې لوبډلې زیاتې شي لوبډلې راکمې شوي دي. څلور لوبډلې سږ کال په دغه سیالیو کې ګډون لري چې بیخي د افغانستان د کرکټرانو لپاره، د افغانستان کرکټ لپاره ډېر خواشینونکی او شرمناک خبر دی. ترڅنګ په کوم نومونو چې په دغو سیالیو کې پخوا د زونونو لوبېدې، هغه زونونو په نوم باندې اوس لوبډلې نه لوبېږي او دغو سیالیو کې اوس په بېلابېلو نومونو باندې لوبډلې ګډون لري. خو زما نننۍ موضوع دا نه ده چې ولې لوبډلې کمې دي یا ولې په کومو نومونو باندې لوبېږي. ما چې کوم معلومات د دغه سیالیو په اړه ترلاسه کړي دي هغه له دې هم خواشینونکي دي او وجه دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اوسنۍ اداره، اوسنۍ مشرتابه لکه څرنګه چې په خپلو دننه کارمندانو باندې بې اعتباره دی، بې باوره دی، د دوی د پرمختګ مخه نیسي، د دوی دپاره هغه د کرکټ او د شخصي ازادۍ او د مسلکي ازادۍ کوم اختیارات نه ورکوي، دغسې په کور دننه په کپتانانو باندې او په لوبډلو باندې او په روزونکو باندې هم محدودیتونه وضع کړي دي. زما چې کوم معلومات دي فرست کلاس سیالیو لپاره د نوروز منګل غوندې، د قیام کاکړ غوندې یا د نورو غوندې کسان روزونکي لیول 3 په کچه باندې روزونکي چې په عربي اماراتو کې وروستیو کې روزنې ترلاسه کړي، هغوی د دغو څلور لوبډلو لپاره یو روزونکي ټاکل شوی او اوس د روزونکو د پاسه کرکټ بورډ د دوی د پاسه د سلیکشن کمیټې یو غړی ټاکلی دی چې هغه په هر میدان کې او د هر لوبډلې سره په ډریسنګ روم کې ناست او کپتانانو ته او روزونکو ته امر ورکوي، نه دا چې سپارښتنه ورته کوي، نه دا چې ورته غوښتنه دې کوي، بلکې امر ورکوي چې فلانکي بالر ته باید بال ورکړي، فلانکی لوبغاړی باید ولوبېږي، فلانکی باید ونه لوبېږي، فلانکی باید بیټینګ ته ښکته شي، په کوم بیټینګ آرډر کې ښکته شي، کوم لوبغاړي ډېر اورونه کړي دي، کوم کم اورونه کړي دي. یعنی هغه د بې اختیارۍ او د بې اعتمادۍ هغه اخري اوج کې د افغانستان کرکټ بورډ قرار لري. زما څومره معلومات دي، تجملوک عالم صاحب، میر مبارز صاحب، نورالحق ملکزی صاحب او محمد خان په نوم باندې د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې څلور غړي په څلورو بېلابېلو لوبډلو باندې د څلورو کپتانانو او څلورو لیول 3 روزونکو سره په ګډه په میدانونو کې او په لوبو کې ناست دي او هغوی ته اوامر ورکوي، فرمایشونه ورکوي چې څوک باید بالینګ ته راشي، څوک باید بالینګ ته رانشي. تېره ورځ زموږ څومره معلومات وکړه، یمین احمدزي د یوې لوبډلې کپتان دی، هغه کولی شو چې 5 وکټې ترلاسه کړي، خو هغه ته وویل شو چې یاره ته باید بالینګ نور ونه کړي، باید بل کس بالینګ ته راشي. دغسې نورو کیسې هم ولیدل شي چې دا په خپله موږ نشو کولی د دې مخه نیسو چې یاره موږ د دې لوبو څخه یو اتل لوبډله ولرو، موږ وګورو چې یاره زموږ د کوچنګ لیول کوم لیول کې دی او کوم په ډومېسټک کرکټ کې بهترینه کوچز زموږ سره، موږ کوم کوچز کولی شي چې مخکې راشي، زموږ کوم کوچز کومه وړتیا لري، ځکه هغه اختیارات او هغه صلاحیتونه چې یو کوچ باید ولري په ډومېسټک کرکټ کې هغه اوس نه لري. یا موږ دغې ډومېسټک لیول نه بهترینه کپتانان ولرو چې ځکه کپتان اختیار نه لري، کپتان خپل 11 لوبغاړي نشي غوره کولی، کپتان خپل یو مین بالر نشي پیژندلی، کپتان د خپل لوبغاړو بیټینګ آرډر نشي پیژندلی، ځکه دغه ټول اوامر فرمایشات ورته زما د معلوماتو له مخې هغه ورته د سلیکشن کمیټې د یو غړي چې نومونه مې مخکې یاد کړل، میر مبارز صاحب، نورالحق ملکزی صاحب، محمد خان او دغه راز تجملوک عالم صاحب لخوا هغوی ته ورکول کېږي چې کوم لوبغاړی باید ولوبول شي، کوم باید بیټینګ ته ښکته شي، کوم باید ون ډاون کې ښکته شي، کوم باید اخري اوور وکړي، کوم باید لومړی اوور وکړي.
یعنی دا د بې اعتمادۍ هغه اخري لیول دی چې اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه یا د کرکټ بورډ د نورو ډومېسټک کرکټ لخوا یا د سلیکشن کمیټې لخوا د افغانستان په کورني کرکټ په کپتانانو په لوبغاړو او په لیول 3 کوچز باندې دغه یو غیر مسلکي توب او یو ډیکټیټرشپ په دغه باندې حاکم دی چې دغه زموږ کرکټ غیر معیاري کولی شي او ورځ تر بلې زموږ کرکټ په ډومېسټک کچه باندې هغه ډپریس کولی شي او لوبغاړي او کپتانان او کوچینګ لیول برخه میسر کولی شي. نو په دې کې چې کرکټ بورډ نور سیستمونه برابر کړي، داسې شفافیت لپاره داسې نور لارې چارې برابرې کړي چې په هغې کې کپتانان یا روزونکي د خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده ونه کړي، دومره لوبغاړي ډومېسټک سیالیو لپاره ورکړل شي چې څومره لوبغاړي کپتان لوبولی شي او د هر کپتان سره باید خپل 11-12 هغه مین لوبغاړي معلوم وي، ورپسې ریزرف وي، ورپسې بیک اپ لوبغاړي وي، تر څو هغه وکړی شي چې هغه خپل لوبډله وټاکي، خپل لوبغاړي په خپله خوښه باندې ولوبوي او موږ بیا ترې رزلټ واخلو، نتیجه ترې واخلو. نو زما په اند باندې دغه د بې اعتمادۍ اخري فضا ده او دغې باندې زموږ کرکټ او کوچینګ برخه کې زموږ ډومېسټک کرکټ دې په ځای باندې چې ښه والي خواته لاړ شي، بدبختانه چې لاندې خواته ځي او دا د افغانستان د کرکټ لپاره چې په نړیواله کچه باندې ډېر څه ترلاسه کړي دي، دا یو بد خبر دی. تر بیا تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. د الله باور.